په کابل کې یو نوی موډل مار ایکس موټر په 1000 افغانۍ وپلورل شو. د نصرتي موټر پلورنځي له لوري په یوه قرعه‌کشۍ کې دغه موټر وپلورل شو. د یما په نوم یو ځوان دغه موټر ګټونکی شو او د 6000 امریکایي ډالرو موټر یې په 1000 افغانۍ واخیست. یک اراده موتر مارکس 300 جی پریمیم را با قید قرعه گذاشته بودیم و کلا 17 روز میشه که ما تصمیم به این قرعه کشی گرفتیم و تقریبا 200 نفر از عزیزا و هموطنای ما شامل این قرعه کشی بودن و تکت خریداری کرده بودن. امروز هم قرعه کشی برگزار شد. پرواني صاحب څخه یو جهان مننه چې په ډېر ناچیزه پیسو باندې دغه غټ ابتکار کړی دی. رښتیا هم لکه استاد چې ویله انما الاعمال بالنیات، ټوله کارونه په نیت پورې اړه لري. د پرواني صاحب نیت د اخلاص او نن و هغه چاته چې دغه قرعه‌کشي ګټي مخکې تر مخکې ځان مبارکي ورته وایم. دا چې وخت لږ دی انانسر هم ویل چې ډېرې خبرې باید ونه کړو. ځان پر دې خبر باندې ټینګار کوم. زموږ څه غرض راتګ هم دغه دی چې دوستانو ته دا ورته ښکاره کړو چې داسې یو شفاف پروسه چې په خپلو پیسو باندې نن په خپله دوی ورته ګوري چې دا برنده به چاته ورسېږي، دا قرعه‌کشي به چا په بخت په نصیب سي. موږ مخکې تر مخکې هغه ته مبارکي وایو. خدای دې وکړي چې جناب پرواني صاحب او د همکاران پر روانو کې نور هم دا ښې برنامې جوړې کړي تر څو زموږ خلک وکولی سي په لږو پیسو باندې یو ښه خاوندان سي. رښتیا هم په دې شرایطو کې یو موټر چې 15000 16000 ډالره قیمت لري او هغه سړي ته په 1000 افغانۍ باندې ورته تمام سي، دا به ډېر د خوشحالۍ خبره وي. پروسه قرعه‌کشی شکلی است که به تاریخ 31 جوزا ما این موضوع را گفته بودیم. قرار وعده کرده بودیم، روزش پوره شده. دوستا در مجموع همه گپا را گفتن و جای نداره که ما زیاد پرحرفی بکنم. تمام گپا دوستا گفتن و ما آرزویم این است که هر کسی که خوششانس باشه امور ما پیش از پیش برش تبریک میگم. و قرعه‌کشی ما شکلی است، شکل عادلانه شفاف. دوستا میتونن که را ببینن و از طریق مطبوعات هم اینجا حضور دارن. دوستای ما میتونن که را زیر پوشش داشته باشن آیا که این پروسه شفاف است یا نه. و دوستایی که در قبال این پروسه ما نظرهای منفی داشتن و هفته و به یک مطلب امینا داریم که هفته و به 2 انگشت پت نمیشه. این گاز و این میدانی معلوم میشه که گپ چی است. در برنامه‌ای که شما حضور دارین و بیننده هستین و عزیزانی هم که از طریق مطبوعات بیننده هستند، قرعه‌کشی یک اراده موتر مارکس 300 جی پریمیم هست که به 2 هدف برگزار شده. اول ای که نمایشگاه موترفروشی برادران نصرتی تازه به فعالیت آغاز کرده و دوم ای که عید سعید اضحی است و یک پیشکش عیدی از طرف هیئت رهبری نمایشگاه موترفروشی برادران نصرتی است تا ای که بتانیم یک عید هموطنانمان را 2 عید بسازیم. و هموطنان عزیز تشکر از اینکه اینجا حضور پیدا کردین و چانس خوب به همه شما عزیزانی که اینجا حضور دارین و عزیزای ما هم که در قرعه‌کشی اشتراک کردن خواهان هستم.
د دغه قرعه‌کشۍ په مراسمو کې دینی عالمانو او د سیمې مشرانو هم ګډون کړی و وویل چې د هیواد سوداګر د بېوزلو کسانو سره مرستې وکړي او دا ډول پروګرامونه دې په پوره صداقت سره ترسره کړي. التجار يحشرون يوم القيامة فجارا الا من اتقى وبر وصدق. یک حدیث است. اما جای دیگر آمده است که تاجر صدوق و امین. چند تا وصف است. انسانی که تجارت میکنه، موتر فروشی میکنه، هر کاری که میکنه، زمانی که آدم صادق باشد، دروغ نگوید، خاک را به چشم هموطنانش نپاشد، فضا را چنون آلوده نسازه برای ماهی گرفتن خودش. ما داریم در بازار موتر فروشی و در بازار دیگر انسانایی هستند که مکار، تزویرگر یا خاک را به چشم مردم میپاشانند و آخرین قطرات خون مردم را هم از بدنشون میمکن. این تو مردم ما هم در بازار تجارت خود داریم. نه تاجری که خیانتگر نباشه، فریبکار نباشه، دروغگو نباشه، صادق باشه. صادق یک وصف آمده است که صدوق تا صادق باشه، در معاملاتش راستکار، راستگو باشد، از در مکر و تزویر و فریب پیش نرود با مشتریانش. وصف دوم ذکر شده است الامین، امانتکار باشه، خیانت نکنه، در معاملاتش خائن نباشد. حاجی صاحب عبدالواحد پروانی پدر حاجی صاحب عبدالخالق که پیش ما ماشاءالله مشهور است در محیط منطقه ما، همیشه در خیر مردم، همیشه در موضوعات مشکلات مردم در محیط ما، در منطقه ما، در ولایت پروان ما، نه تنها این برنامه بلکه چندین برنامه خوب دیگر یک اتحادیه بزرگ ایجاد کرد به خاطر مساعدت، به خاطر کمک، به خاطر همدردی، به خاطر از اینکه بتونن به یک کس رسیدگی بتونن. پروسه های اینا سر از اون ما بحث نمی کنیم. یک پروسه جدید است، یک برنامه جدید راه انداختن. شاید بعض وقت تبصره بکن که در اینجا چقدر منفعت باشه، روز چقدر پول جمع کردن. من کال پرسان کردم از این پروسه 17 روز میشه. جمع کسایی که اگر پول دادن یا ندادن اینمی جمع است 150 نفر. موتره که مثال اینجا کس موفق میشه و بالاخره او چانس به او یاری میکنه، احتمالاً که مثال 4-5 هزار موتر است، یعنی قیمتش طبعا $5,000 با 1,000 هیچ مقایسه نمیشه. با گیریم با 1 لک یا 1.5 لک، ولیکن یک نقطه را که ما هدف ما از این باشه که رضای الله باشه. یک خدمت اگر بتونیم از با یک نوع از انها ما بتونیم به کس یک خدمت بکنیم، یک کس را صاحب یک موتر بسازیم، در زندگی آرزو داره که صاحب یک موتر باشه، ولیکن این توان از این نداره، استعداد از این نداره. نانوا گفت من یک سوال دارم ازت. گفت سوال چی است؟ گفت سوالی است که من ازت پرسان میکنم این دوزخ چی است؟ من بسیار از دوزخ میترسم. گفت دوزخ چی است؟ سوال کردی. گفت بله دوزخ چی است؟ شیخ شبلی میگه دوزخ میگه امی است که به خاطر خدا یک دانه نان ندادی، یک پارچه نان به خاطر خدا ندادی، ولی به خاطر رضایت دل شبلی کل قریه را نان دادی. این دوزخ است. حالا بسیاری کار ما و شما رضای خدا که در اون نبود که ما خدا تو از این راضی شو. نیت بسیار مهم است. انما الاعمال بالنیات. اگر نیت حاجی عبدالخالق پروانی اینمی است که برای اینمی کتله که امروز آمده 1.5 نفر از با 1,000 در این پروسه ای اشتراک کرده، اگر یک کس صاحب می بخت شود و می صاحب یک موتر شود و او انتظارش داشته باشه که خدا برای ما یک موتر نصیب کند در 1,000 افغانی، طبعا در قبال قضیه یک باخت بزرگ به این است که حاجی عبدالخالق پروانی طبعا مثال 3,000 یا مثال $3,500 دیگه شاید ضربه بخوره، ولیکن امیر ایثار بکنه به عنوان یک حبه. به هر کسی که مثال این بخت یاری میکنه بگوی از دل جان من تو را حبه کردم. حبه جواز داره. تحادو تحابو، هدیه بتین تا در بین شما محبت حاکم شود. او آدمی که مثال امروز بخت برش یاری میکنه شاید آنقدر از این پروسه خوش باشه و خداوند متعال توفیق نصیبش بکنه که ما در کارهای خیر در همه امور زندگی ما هر فرد شما رضای الله را در نظر بگیریم. ځوانانو د دغه قرعه‌کشۍ څخه خوښي څرګندوله که بخت ورسره ملګرتیا وکړي نو د 1,000 افغانیو په بدل کې به نوی موډل موټر ترلاسه کړي. یک در افغانیت مردم جمع‌آوری میکنن و
یک موتر مازدک ساماندن برای نشرات و چانسی که برای هر فردی که میبره برای زود داده میشه و ما آمدیم در این مراسم ما اشتراک نمودیم و میبینیم که چانس ما را ازمایش میدیم. په کابل کې د نصرتي موټر پلورنځي له لوري دغه قرعه‌کشي ترسره شوه چې د 1500 ورځو راپدې خوا نږدې 200 کسانو نوملیکنه ورته کړې وه او د روان کال د جوزا میاشتې په 21 نیټه دغه قرعه‌کشي ترسره شوه. د قرعه‌کشۍ په ورځ ټول په دې انتظار و چې بخت به ورسره یاري وکړي او دغه نوی ماډل سپین رنګ موټر به یې نصیب شي، خو دغه نوی ماډل مار ایکس موټر د داسې ځوان نصیب شو چې خپله د قرعه‌کشي مراسمو ته نه ورغلی. د یما په نوم دغه ځوان د قرعه‌کشي پر مهال کاپیسا ولایت کې و چې د موټر پلورنځي د مالک له لوري ورسره ټلیفوني اړیکه ونیول شوه او د نوي موټر زیری یې ورکړ. با خانم. خب هموطن عزیز ما که خوششانس این قرعه‌کشی ما شدن اسمشان یما جان است. یما جان ولد عزیز الرحمن. یک هموطن ما به اسم یما برنده این موتر مارکس 300 جی پریمیوم شد. ما برشان از طرف هیئت رهبری نمایشگاه موتر فروشی نصرتی تبریک و تهنیت عرض میکنم و خود یما جان تشریف نداشتند، فکر کنم گفتند که شمالی هستند. انشالله که اونا کابل برسند و بیایند به نمایشگاه موتر نصرتی، ما هم موترشان را تقدیمشان میکنیم و همچنان تا جایی که سکونت دارند بدرقه میکنیم ایشان را میرسانیم. موټر پلورنځي مسؤلین وایي چې له دغې قرعه‌کشۍ موخه دا وه تر څو له یو بېوزله ځوان سره د لوی اختر په ورځو کې مرسته وکړي. نو د ځوانانو د خوښۍ دغه په زړه پورې د نوي موټر قرعه‌کشي ترسره کړه. شبنم وزیری، ټایم نیوز، کابل.